لوی څرتن تعالی په سپېڅلي نامه سلامونه وخت مو په خیر د اوروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې لخوا دا مهال خبري څانګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د وریه حمل میاشتې 14 نیټه ده چې د 2024 زېږدیز کال د اپریل له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. زه صادق فروتن یم. ستاسو پام رااړوم خبرونو ته. د هرات زلزله ځپلو ته د استوګنې د کورونو د سپارلو د پروسې په دوام د HHRD مؤسسې په مالي مرسته جوړ سوي 80 نوي استوګنې کورونه د دغې سیمې هغو زیانمنو ته چې په وروستیو زلزلو کې کورونه له لاسه ورکړې وه ورکړل شوه. مهاجر فرعي زلزله ځپلو ته د استوګنې د کورونو د کلي د سپارلو په ترڅ کې له هغو مرستندویه بنسټونو او خیریه مؤسسو څخه چې د کورونو په جوړولو کې همکاري کړې د قدردانۍ ترڅنګ له نورو مرستندویو بنسټونو هم وغوښتل چې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه د هرات ولایت په بیلابیلو زیانمنو ولسوالیو کې د زلزلې ځپلو لپاره 4000 د استوګنې کورونه جوړ سوي دي. په هرات کې د دیني مدرسو 25 زده کوونکو د کتاب لوستلو په ازموینه کې تر بریا وروسته د پچاچونې له لارې جایزې وګټلې. دغه زده کوونکي د 300 نورو کسانو په ډله کې چې په دې ازموینه کې برخه اخیستې وه د پوره نمرو په ترلاسه کولو سره جایزې ترلاسه کړې. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د هرات ولایت د پوهنې ریاست په همکاري د اوروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې لخوا په لار اچول سوې وه. دغه سیالۍ په لار اچوونکي وایي د دې سیالیو موخه د ځوانانو فکري وده او د اسلامي پوهې لوړول دي. همداراز د هرات د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دا ډول سیالیو ترسره کول د هیواد د ودې او هم د باراني فرهنګ د یرغل په مخنیوي کې اغیزمن دي. د هلمند سیمیز چارواکي وایي چې دغه ولایت مقام په داخلي بودیجه او ماشینرۍ لښکرګاه کې د 29 کیلومتره سړک د لومړي فاز جوړولو چارې پیل شوي. د چارواکو په وینا دغه سړک په لښکرګاه ښار د باباجي ولسوالۍ له لارې د کندهار هرات له عمومي سړک سره وصل او په بشپړېدو سره به خلکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې شي. او په پای کې لسګونه زره اسرائیلي لاریون کوونکي بیت المقدس کې د اسرائیلو د پارلمان ودانۍ ترڅنګ راټول شوي او له حکومته غواړي چې په غزه کې د اوربان پرېکړه ومني ترڅو د یرغمل سویو اسرائیلیانو ازادېدو ته لاره هواره شي. د دې ترڅنګ دغه لاریون کوونکو د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د ګوښه کېدو او له وخته وړاندې د ټاکنو د ترسروي غوښتنه کوي. د یادولو وړ ده چې بنیامین نتانیاهو دا مهال په روغتون کې بستر دی او د هرنیا د ناروغۍ له امله چې په دې وروستیو کې پرې اخته سوی تر عملیات له عملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.